نن سبا دا غمونه دومره زیات شوي دي چې هر انسان په غمونو کې ډوب وي. ډېر ورونه ډېرې خویندې موږ سره رابطه وکړي چې غمونه دومره راباندې زیات دي چې آخر دې ته مجبوره یم چې ځان قتل کم او خودکشي وکم. ګورئ اصل خبره دا ده چې دا غم اکثره وخت د دې څخه انسان ته راځي چې دغه انسان خپل عمل او خپل کردار پر شریعت نه دی برابر کړی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم انسان چې ګناه کوي په دې ګناه باندې د انسان زړه تور شي. نو چې کم زړه تور شي هغه زړه ته بیا نور او رحمت نه راځي. نو چې په کم زړه کې نور او رحمت نه وي نو معلومه خبره ده چې دا زړه به د غم او خفګان سره ډک وي. نو اولا علاج دا دی چې موږ او تاسې به په شریعت باندې عمل کوو، د ګناهونو څخه به ځان ساتو، خپل ځان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو برابرو. دویم دا چې قرآن کریم دا شفا ده، شفا. ځکه ربی لا یزال فرمای وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. د قرآن کریم بعضې آیتونه ربی لا یزال وایي موږ داسې نازل کړي دي چې په هغې کې زما د بندګانو دپاره شفا هم ده او رحمت هم دی. مفسرین حضرات لیکي چې د روحاني امراضو او د جسمانی امراضو د جسم او د روح چې کم مرضونه وي قرآن کریم شفا ده. تاسو ته زه یو داسې آیت درښیم چې په هغې کې د تمامو مشکلاتو د تمامو غمونو علاج پروت دی او دا ثابته شوې هم ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې مقوله ده. ابي درداء رضی الله عنه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي. کچا دغه آیت او دغه دعا وویله په وخت د سهار او ماښام کې حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دغه دعا ده 7 مرات ووارې وویل کفاه الله عز وجل همه. الله تبارک وتعالی به دی د غمونو څخه وساتي، د ده د غمونو کفایت به رب لا یزال وکي من امر الدنیا والآخره. هغه که د دنیا غمونه وي که د آخرت غمونه وي الله باید وساتي. او دا شان حسن بصری رحمه الله ویلي من قال حين يصبح 7 مرات. که څوک دغه کلمات د سهار په وخت کې وواره ووایي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لم يصبه ذلك اليوم وذلك الليلة. دې سړي ته به په دې ورځ او په دې شپه کې ونه رسېږي که رب غم شدید سخت غم به ورته ونه رسېږي، ولا سلب د بل چا د خوا به ظلم ورباندې ونه سي، ولا غرق او نه به دی غرق کول سي. دا عظیم غمونه دي ربي لا یزال به یې د دې څخه وساتي. څومره عجیبه خبره ده. امام جلال الدین السیوطي رحمه الله په الدر المنثور کې یو روایت داسې نقل کړی دی چې یوه سریه د مجاهدینو ووتل په جهاد باندې د روم په طرف باندې ولاړه. د دې ملګرو څخه یو ملګری داسې و چې د لوړه ځایه څخه رایله سو نو پښه یې ماته سول فانکسرت فخذه ورون یې مات سو نو فلم یستطیعو ان یحملوه. د دې ملګرو دا طاقت نه و چې دی په شا کې او بار یې کړي. درته ویل ته د لې وسه ستا آس مونږ د لې در سره تړو او تا ته څه ستا د خوراک شان او یو څه اوبه پرېږدو چې د هغې خوا راوګرځېدلو
تا به بیا د ځان سره یوسو. نو ملګري ځینې ولاړ، دی تنها په دې غره کې پاته سو، د پښې په درد اخته او تنها. آتاه آتن، دې ته یو سړی راغلی، یو راتلونکی ورته راغلی. فقال له، ده ته وویل ما لک هاهن، دلته څه کوې دې غره کې تنها؟ دی ورته وایي ان کسرت فخذي، زما پښه ماته سوله، ورون مې مات سو. فترکني اصحابي، زما ملګرو زه پرېښودم چې د هغې خوا راځي بیا به زه ورسره ځم. فقال، هغه سړی ورته وایي ضع یدک حیث تجد الالم، خپل لاس پر هغه ځای باندې کښېږده پر کوم ځای باندې چې درد دی. فقل، بیا ووایه دغه آیت حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. قال، دی وایي دا راوي چې دغه سړي چې دا پښه یې مات سوې وه، خپل لاس یې پر هغه ځای باندې کښېښودی کوم ځای چې درد کوي. فقرأ هذه الآیه، دغه آیت یې ووایي. فصح مکانه، د ده هغه د در ځای جوړ سو. ورکب فرسه، پر خپل آس باندې سپور سو. وادرک اصحابه، او خپل اصحاب او ملګري ونیول، په هغو پسې ورسېدی. دا تجربه سوې وظیفه ده. نو د هر قسمه غم دپاره دا د مشکل په وخت کې دا دعا ووایاست او پر الله باندې توکل وکړئ. په دې کې عظیم شی دا دی چې بنده وایي چې حسبي الله، زما دپاره یو الله کافي دی، علیه توکلت، زما پر رب توکل دی. نو کوم څوک چې پر الله توکل وکړي فهو حسبه، بس هغه الله بیا د ده دپاره کافي دی. نو دغه وظیفه تاسې هم د غمونو په وخت کې وکړئ. که غم نه وي بیا هم کوئ، الله موږ د راتلونکي غمونو څخه وساتي او تر نورو مسلمانانو هم ورسوئ چې دا به ستاسې هم ثواب وي، د هغو به هم ثواب وي. بیا د قرآن کریم آیات دی، په ویلو کې په تکرار کې انتهایی ډیر برکات او فضایل او ثوابونه هم شته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.